السلام علیکم ستړي مسئ نن چهارشنبه د 1403 کال د 12مې میاشتې 15مه نیټه چې د 2025 کال د مارچ میاشتې له 5 نیټې سره سمون خوري. د سکون راډیوي د بي پاڼې او خوا د رسنیو څخه مو د نن ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته زه خلیل الله هیوادمل هرکلی کوم. د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په موزیم کې 1899 بیلابیل تاریخي آثار ثبت شوي دي. د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او کلتور امیر عبدالشکور څپاند ویلي چې په یاد موزیم کې د باختریانو، کوشانیانو، اسلامي او معاصر دور 2980 تاریخي آثار موجود دي چې له دې جملې څخه 1899 آثار ثبت شوي خو پاتې لا نور هم ثبت ته اړتیا لري. د بغلان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په پل خمري ښار او مرکز بغلان ولسوالیو کې د 29 ښوونځیو د بیارغونې چارې پیل شوي دي. د بغلان د پوهنې ریاست انجنیري برخې عمومي مسؤل انجنیر فضل الدین ویلي چې دا پروژه د ابتکار او انکشاف وطن موسسې په مالي ملاتړ د 5 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوې ده. نوموړی زیاتوي چې د بغلان ډیری ښوونځي د تیرو جګړو له امله زیانمنې شوي دي خو د پوهنې ریاست او مختلفو موسسو له لوري د بیارغونې چارې دوام لري. د اوبو انرژي وزارت وایي چې د افغانستان په خاوره کې د کاسازر پروژې په کارونو کې 80% پرمختګ شوی دی. دغه وزارت ویان مطیع الله عبید وایي د نړیوال بانک لخوا د مالی سرچینو د ورکړې په صورت کې چمتو دی چې د دغه پروژې پاتې چارې هم بشپړې کړي. ویل کېږي چې د نړیوال بانک او د دې پروژې د نورو شریکانو ترمنځ خبرې وروستۍ هوکړې ته رسیدلې او تمه ده چې کاسازر پروژه د 2024 کال پورې په افغانستان کې بشپړه شي. د کلي پراختیا وزارت په 142 ولسوالیو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو بیارغونې چارې له بشپړېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویاند وایي د دغو وړو بندونو د جوړولو لګښت شاوخوا 114 میلیونه افغانۍ کېږي چې د یاد وزارت له بودیجې څخه ورکول کېږي. د کلي او بیارغونې او پراختیا وزارت ویاند نورالهادي عادل وایي چې د کلي او بیارغونې او پراختیا وزارت د هیواد په 34 ولایتونو کې د څښاک د اوبو 350 شبکې جوړې کړې دي او په 150 نورو شبکو کار روان دی. یو شمېر بهرنیو رسنیو ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین موافقه کړې چې د ایران اټومي وسلو په اړه شته تاوتریخوالي د حل په موخه به د ایران او امریکا ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دا و د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه چې تاسې واورېدل. تر بیا د الله په امان.